چین د نړۍ له څلورو لویو لرغونو مدني ملتونو څخه شمیرل کیږي او د دغه هېواد د هرې سیمې خاوره له څو زره کلنې تاریخي ازموینې څخه وتلی او د بشر د ځانګړي کلتوري شاهدي ورکوي. اوپرا، کنګ فو، خمکدوزي، انځورګري او داسې نور غیر مادي کلتوري میراثونه یې له یوه نسل څخه بل نسل ته په میراث پاتې شوي او د وخت په تېرېدو لا ځلند شوي دي. قدرمنو دوستانو سلامونه، زه غوټۍ یم. زه به په نننۍ پروګرام کې تاسو ته د بیجینګ د غیر مادي کلتوري میراثونو د خپرېدو په اړه معلومات وړاندې کړم. بیجینګ د چین پلازمینه ده او هم د دغه هېواد سیاسي او کلتوري مرکز دی. په بیجینګ کې ډېر تاریخي او کلتوري میراثونه خوندي دي چې دلته یې د حکاکۍ، کاغذکاچۍ، انځورګرۍ او ځینو نورو یادونه کولی شو. د چین د غیر مادي کلتوري میراثونه ډول ډول او رنګارنګ بڼې لري او د زمانو له پرمختګ سره سم یې خپلې لرغونې او دودیزې کلتوري نښې ساتلې دي. دا د بیجینګ د غیر مادي کلتوري میراثونو په اړه یو شخصي موزیم دی او مساحت یې یوازې له 200 متره مربع څخه کم او د نندارچیانو پر مخ وړیا پرانیستل شوی دی. خلک یې د کوچني موزیم په نوم یادوي. د بیجینګ د غیر مادي کلتوري میراثونو په دغه موزیم کې د څو لسیزو ډول غیر مادي کلتوري میراثونه نندارې ته ایښودل شوي او نندارچیان یې له نږدې ځایه کتلی او په اړه یې معلومات ترلاسه کولی شي او ښه خوند ترې اخیستلی شي. مینرن د مجسمې یو ډول هنري تولید دی چې 2 کاله پخوا هم په تاریخي چیني متون کې یاد شوی دی. پنځګر دغه ډول مجسمې د غنمو له رنګینو اورو څخه په لاسونو او ساده آلو د چین د افسانو، دودیزو کیسو او د خلکو د ژوند د حالاتو له مخې جوړوي. زه به د مینرن له تجربه لرونکي پنځګر ښاغلي پنګ شاوپینګ سره مرکه وکړم او د یاد هنر په اړه به ورسره وغږېږم. نوموړي په تېرو څو لسیزو کې د مینرن د جوړولو له دودیزو طریقو سره سم یو ډول نوې مجسمې جوړې کړي او په چارمغزو کې یې هم کوچنۍ مجسمې جوړې کړي دي.侯老师，这些就是微型核桃面人是吗？是的。当时是怎么想到了要在核桃里面这么小的空间里面来做面人的雕塑呢？它是这样，这个微型核桃面人啊，是咱们北京一绝。那么可以讲呢，咱们这个面的可塑性非常强，不管是做人物啊，做动物啊，它都惟妙惟肖。所以我想呢，一个咱们非遗这个技艺的传承和一个非遗的这种文化，它是有它特定的一种含义。您最得意的作品是哪一个呀？最得意的作品是这件。这是我们的济公。济公到现在36年，已经36年了。对。那我们的面人看来这么长时间，它其实还可以保存得很好，好像。是的。最长时间能保持多久啊？最长时间我们现在有保持有50年了吧？50年的面人啊。那是怎么能够做到这样，让它长时间的能够不损坏、不开裂？它有配方的，它是9种原料的配方啊。那包括像这种颜色，它着色的时候，它是有什么要求？加进面里边的，加进面里。一会儿我们体验的话，你就可以看到白色的、黑色的、绿色的这样。那么，今天呢，我来教您做呢我们面人的第一堂课，就是做小熊猫。好。د مینرن مجسمې جوړول ټاکلي مرحلې نه لري او آلې یې هم اسانې دي.
پنځګر لومړی د خپل نظر او ډیزاین له مخې په خپلو لاسو د غنمو له پاخو رنګینو اوړو شکلونه جوړوي، بیا د پلاستیکي چکو، قیچي، بورس په شمول د ګاڼو آلو له لارې پرې نورې برخې او جزئیات حقیقي کوي او لنډه موده کې ښایسته هنري تولیدات د خلکو پر وړاندې ږدي. 什么？您刚刚做的吗？哇，好可一般我们爱！都做2个，一大一小。哇，太可爱了！ زه په خپلو لاسونو د پاندا یوه مجسمه جوړه کړې. څنګه ښایسته دی؟ د چین د غیر مادي کلتوري میراثونو خپرېدل د چیني ملت د واره کلتورونو د خپرېدو او پرمختګ یوه مهمه برخه ده او د غیر مادي کلتوري میراثونو ډېرو خپرونکو په همدې چارې کې ګډون کړی دی. دوی په وړیا توګه خلکو ته معلومات ورکوي، په آنلاین او آفلاین درسونو کې ماشومانو او ځوانانو ته تاریخي ور زده کوي او اړوند نندارتونونه ترسره کوي څو لا زیات ځوانان د چین د غیر مادي کلتوري میراثونو په خپرولو کې برخه واخلي او خلک ترې ښه خوند واخلي. قدرمنو دوستانو، زموږ نننی پروګرام په همدې ځای پای ته ورسید. هر کله مو کوم چې تاسو بیجینګ ته راشئ او د بیجینګ له غیر مادي کلتوري میراثونو څخه ښه خوند واخلئ.